دی د یروشلم په لار روانو او عیسی ته روان دیو او موریدان حیران شوي او څوک چې ورپسې روانو هغه یریدل. هغه 12 موریدان ځان لکړل او ورته وضاحت وکړو چې هغه ته څه پیښېدونکي دي. هغه ورته وفرمایل موږ اوس یروشلم ته ځو او ابن آدم به مشرانو امامانو او د شرع عالمانو ته حواله کړی شي. هغې به پرې د مرګ حکم وکړي او غیر یهودیانو ته به حواله کړي. په هغه پورې به ملنډې وکړې شي او توکاڼې به پرې وتوکلی شي، په کوړو به ووهلی شي او قتل به کړي، خو 3 ورځې پس به هغه بیا ژوندی پاسي. د زبدي زامن یعقوب او یوحنا غله ورغلل او ورته وویل استاذه موږ چې ستا نه سم غواړو هغه زموږ دپاره وکړه. هغه ورته وفرمایل چې تاسو څه غواړئ چې زه درله وکړم؟ هغې جواب ورکړ موږ له دا اجازت راکړه چې موږ هم ستا په لویه کې تا سره یو ستا ښي لاسته او بل ګس لاسته یو ځای کینو. عیسی هغې ته وفرمایل تاسو چې څه غواړئ په هغې نه پوهېږئ. کم د مصیبتونو کنډول به چې زس کم ولې تاسو به هغه وسکلی شئ یا به هغه بپتسمه واغستی شئ چې به پې زما بپتسمه کیږي؟ هغې جواب ورکړه چې موږ یې څکلی شو. بیا عیسی ورته وفرمایل چې کم کنډول چې زس کم تاسو به یې وسکئ او په کومه بپتسمه چې به زما بپتسمه کیږي په هغې به ستاسو بپتسمه هم وشي. خو دا زما په اختیار کې نه دي چې خپل ښي او ګس لاس ته څوک کینو، خدا د هغه چا دی د چا دپاره چې دا تیار کړی شوی دی. هر کله چې نورو لسو دا واورېدل نو هغې یعقوب او یوحنا ته غوسه شول. عیسی هغې ځان ته راوبلل او ورته یې وفرمایل تاسو ته پته ده چې د قومونو حکمرانان په خپلو خلکو باندې روب اچوي او د هغې لوی افسران په هغې باندې د خپل اختیار غلط استعمال کوي. خو ستاسو دپاره داسې نه دي. په تاسو کې چې څوک مشري غواړي هغه د ستاسو خادم شي او هر هغه څوک چې په تاسو کې مشر کېدل غواړي هغه د په خپله خواخه د ټولو خادم شي. ځکه چې ابن آدم د دې دپاره را نغلو چې د هغه خدمت دې وکړی شي، خو د دې دپاره راغلو چې د نورو خدمت وکړي او خپل ژوند د ډېرو دپاره فدیه کړي. خو هغې یریخو ته راغلل او کله چې عیسی او د هغه مریدان د ښاریې نه ووتل نو ګڼ خلک ورپسې وو. نو یو ړوند فقیر د تمایي زوی برتمایي څوک چې د لارې په غاړه ناستو نو کله چې هغه په دې خبر شو چې دا عیسی ناصري دی نو هغه چغې کړې ای عیسی د داود زویه په ما رحم وکړه. ډېرو خلکو ورته په سختۍ وویل چې چپ شه. هغه لا نورې هم چغې زیاتې کړې ای د داود زویه په ما رحم وکړه. عیسی ودرېده او ویې فرمایل دې دلته راولی. نو هغې هغه ړوند سړی راوستو او ورته یې وویل پاسه زړور شه هغه دې غواړي. په دې هغه خپله چوغه وغورځوله، سمدستي پورته شو او عیسی له راغلو. عیسی هغه ته وفرمایل ته څه غواړې چې زه ستا دپاره وکړم؟ هغه ړوند سړي جواب ورکړ استاذه زه بیا خپل نظر غواړم. عیسی هغه ته وفرمایل لاړ شه خپل ایمان ته روغ کړې. نو سمدستي هغه بنا شو او عیسی پسې روان شو.